ننګرهار کې د ملي پولیسو له ښوونیز او روزنیز مرکز څخه د مجاهدینو د فراغت مراسم. د ننګرهار ملي پولیسو ښوونیز او روزنیز مرکز مسؤلین وایي له دغه مرکز څخه په 40مه دوره کې 308 تنه مجاهدین له عقیدتي او مسلکي زده کړو فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شول. دغه دوره چې نن تاسې شاهدان وئ نو دا زموږ د ننګرهار د ښوونیز مرکز د 40مه دوره وه او په دغه دوره کې تقریبا 308 نفر مجاهدین د مسلکي او د دیني زده کړو نه فارغ شول. د ننګرهار امنیه قومندانۍ امنیتي چارو مرستیال په خپلو خبرو کې له فارغ شوو مجاهدینو غوښتنه وکړه چې د دندې پر مهال له ولسونو سره نیک چلند وکړي. مجاهدین له عصري نظامي مسلکي زده کړو څخه فارغ شو. دا به انشاءالله د اسلامي نظام ښه نمایندګي وکوي او له عامو خلکو سره په برخور کې په دریادا کې په ټولو شیانو کې به انشاءالله په هغسې طریقه تعامل کوي څنګه د اسلامي نظام اصول غوښتنه ده. بل لور ته له دغه ښوونیز مرکز څخه فارغ شوي مجاهدین وایي په دغه یو میاشتنۍ ښوونیزه دوره کې په مسلکي لحاظ ډېر څه زده کړل چې د دندې پر مهال به یې عملي کړي. د ننګرهار ولایت د ښوونیز او روزنیز مرکز کې موږ یو میاشتنۍ دوره درلودله چې په دې دوره کې موږ مسلکي زده کړه، عقیدوي زده کړه او فرهنګي زده کړه موږ کړې ده او انشاءالله په سل فصلو کې موږ کې تغیرات راغلي دي انشاءالله چې دې ځای نه موږ کله خپل قطاعاتو ته ځو انشاءالله په قطاعاتو کې هم او ولس ته به هم انشاءالله خدمت کوو. دغلته څه موږ څه زده کړي دي دغه ځای ځو خپل ولس ته به ډاډ ورکوو او د خپل ولس دفاع به کوو او د خپلې خاورې دفاع به کوو. د ننګرهار ملي پولیسو د ښوونیز او روزنیز مرکز د مسؤلینو د معلوماتو له مخې تر دې دمه له دغه مرکز څخه په 40 دورو کې له اختصاصي او اساسي زده کړو څخه 19358 تنه مجاهدین فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شوي دي.